د بخونکي او مهربان خدای تعالی څخه تل سترې نامې څخه د سلام په پیل درنو کتونکو ستاسو پام راوړوم د انډس نیوز نیټورک سره د سیمې مهم خبرونو ته. ویان حبیب الله همدرد. نن د عیسوي کال 2022 د سپتمبر د میاشتې 14 نیټه او د 9 ورځ ده چې د اسلامي کال 1440 د سپرې د میاشت د 14 نیټې سره سمون خوري. د ټولو نه اول د خبرونو سرټکي. حالیه سیلاب کې د تباشو او جزوي زیانمن شوو ودانو سرکاري اعداد و شمار جاری کېدل. د سیلاب له کبله مټه تحصیل کې د مړو او جوبلو کسانو سرکاري شمیرنه جاری کېدل. د مانکیال ولس لخوا د ورانو سړکونو او بنیادي ضرورتونو د نشتون په اړه فریادونه کول. د سیلاب ځپلو سره د مرستو په هکله د امیر الله امیر څرګندونې او د ایچ بي ګروپ اف کمپنیز په اړه د سی ای او عبدالحمید تورابي خبرې اترې. دې علاوه د دې سره د نورو خبرونو تفصیل له راځو. د یوې لنډې شاندوې نه پس ملتیا مو وکړئ. نننی خبري سرویس لپاره موږ سره مرسته کړې شیر محمد خان اداره برای صحت تعلیم و تربیت صحت اسپتال شینباغ کوزه درشخیله سوات. هیرا گرل سکول اینڈ کالج باغډیری روډ سمبٹ مټا سوات. خیبر الیکټرانکس محمد خان بازار دکان نمبر 48 مټا سوات. ایچ بی گروپ آف کمپنیز ایچ بی کارپیٹس فرنیچرز اینڈ میٹریس منگورا روڈ تتکے سوات او خیبر الیکٹرک اسٹور محمد خان بازار مٹا سوات. او اوس د خبرونو تفصیل. حالیه سیلاب کې تر دې دمه 316 کورونه په مکمله توګه تباه شوي او نورو 240 کورونو ته جزوي زیان رسېدلی. تفصیلاتو تر مخه حالیه سیلاب کې د سرکاري اعداد و شمار تر مخه په مټه تحصیل کې تر دې دمه 316 کورونه په مکمله توګه سیلاب وړي او نور 240 کورونو ته جزوي زیان رسېدلی. د سرکاري شمیرنې تر مخه په تباه شوو کورونو کې 280 پاخه او 96 کچا کورونه شامل دي. دغه رقم جزوي زیانمن کورونو کې 222 کچا او 250 پاخه کورونه شامل دي. سوات کې د حالیه سیلابونو له امله 18 کسان مړه او نور 6 کسان جوبل شوي چې پکې د زیاتره مړو او جوبل کسانو تعلق د بیها او روړینګار سره دی. د سرکاري اعداد و شمار تر مخه په بیها کې 9 په روړینګار او ګوالیرۍ کې 6 په اشاړي صخره لالکو لنډیګړی او شیرپلم کې یو کس د سیلاب له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی. دغه رقم په جوبل کسانو کې 1 کس د بیها، 1 د بیدرې، 2 کسان د لابټ او 2 نور کسان د لنډیګړی شامل دي. د مانکیال ولس وایي چې د سیلاب له کبله دوی د مالی او ځاني زیان سره مخامخ شوي او اوس هم د مانکیال ولس د ستونزو سره مخ دی ځکه چې تر دې دمه د مانکیال په بیلابیلو سیمو کې سړکونه ورانه او پخې لارې سیلابونو وړي. همدغه وجه ده چې د تګ راتګ ستونزې لا هغه شان دوام لري. سربیره پر دې د مانکیال او بالاکوټ سیمو کې یو شمېر خلک اوس هم د سرپناه او بنیادي ضرورتونو څخه محروم ژوند کوي. زما نوم سلطان خان دی او زه د منکیال اوسېدونکی یم. منکیال کې ډېر نقصان شوی دی. د کوم چې بړی خوړ دی هغې ډېر نقصان کړی دی او د دریای سوات دوی هم ډېر نقصان کړی دی. نو کوم خلک چې دی هغې دلته بحرین ته راځي، لارې بندې دي، نو هغه دلته راځي نو هغې ته څه راشن ماشن هغه میلاویږي. زه دا وایم حکومت ته پکار دی چې دا لارې کلاو کړي. خلکو ډېر نقصانونه وشو، هغې ته دې څه امداد ورسوي. فصلونه او خلکو ځمکې، دوکانونه، کورونه دا ټول خراب شو او خلک دې سیلاب د لاسه ډېر متاثر شوی دی. نو حکومت ته پکار دی چې دا لارې ډېر زر بحال کړي او د خلکو سره دې مرسته وکړي. بله خبره جهاز کوزېده هغه ورځ جهاز راشن راوړی و، پولیس هم ولاړ و، پولیسو څه ونه کړه. یو تیلی واچول، خلکو خپل سرونه مات کړو، جهاز لاړ. هغې مسلې دا دي چې کانه نشته، روټۍ غریبانان پکې ډېر دي، شته پکې
شته زه هم یم ټول یم مطلب څوک امن والا څوک نشته هلته ګوجر سیری والا زرین نوم دی هغه لاړ اسلام آباد یو فوجیان لاړ اوس هغه روډ مسله کېږي او نور تاسو په خپله پوهېږئ سر اوس اوبو مسله ده اوبو ټینکۍ منظوري شوې ده د سیلاب ځپلي ولس مرسته د هر چا اخلاقي او ملي فریضه ده باید ټول ولس او شتمن خلک د سیلاب ځپلي ولس سره هر ډول مرستې باوري کړي یاد څرګندونې سیاسي او سماجي شخصیت او د خیبر الکتریک سټور مالک امیر الله امیر کړي او زیاته کړې ده چې په دې سخت وخت کې د سیلاب ځپلو رونو خویندو سره مرسته او ډاډګیرنه تر هر څه لومړی ده دا زموږ د ټولو شریکه غم دی دا د هر سړي نقصان دی که هغه دکاندار دی د هغه نقصان دی که هغه ګاډو والي د هغو نقصان دی که هغه پټو والي د هغو نقصان دی که هغه کورونو والي د هغو نقصان دی د هر سړي نقصان شوی دی دکاندار له څوک سودا له نه راځي ګاډو کې څوک تلو والا نشتی لارې نشتی د هر طرف تر ځای نقصانات شوي دي نو زمونږ ټولې هلې ځلې دا د سیلاب ځپلو سره دي او کوشش به کوو انشاءالله چې څونه زمونږ د لاسه کېږي د هغو سره به مرستې کوو نورو خلکو ته هم خواست کوو چې هغو سره مرستې وکړي ځکه دا زمونږ د شریکې غم دی چې په شریکه باندې ژوند کوو نو سپک به شي که نه او دا د یو کس تاوان نه دی دا د ټولو تاوان دی نو ټولو خلکو ته خواست کوو چې د سیلاب ځپلو خلکو سره ډېر زیاته مرسته وکړي ایچ بی ګروپ اف کمپنیز غواړي چې د سوات ولس ته معیاري پروډکټس په رعایتي نرخ ورکړي او د دوی اعتماد هم پر ځای وساتي یادې څرګندونې د ایچ بی ګروپ اف کمپنیز سی او عبدالحمید تورابي انډس نیوز نیټورک ته خپلو خبرو کې کړي او زیاته کړې ده چې ایچ بی ګروپس اف کمپنیز د خپل غوره معیار له کبله ورځ تر بله د مقبولیت په بام ورخیږي ایچ بی ګروپ کې چې کم دی زمونږ سره ایچ بی ټایل اینډ سنیټري دی زمونږ یو کاروبار بل یو ایچ بی فوم اینډ کارپیټ دی بل یو ایچ بی فرنیچر او پردې دي نو دې کې زمونږ سره دا ټول میلاویږي نو زمونږ کوشش دا دی چې مونږ خپل ولس ته کم چې زمونږ د مټې زمونږ معززین دي زمونږ یاران دوستان دي هغو ته دا ډېر شی آیټمز په یو ځای باندې اویلیبل کو هغو ته ډېر په ښه نرخ باندې مهیا کو او هغو یو با اعتماده ادارې نه او ډېر مطمئن لاړ شي زموږ کوشش دا دی چې هر سړي ته ډېر په اسانه باندې دا ټول سامان ورکو دا و تر دې دمه خبرونه د نورو خبرونو اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک د الله په امان